شي ده چې تاسو ویلې ما ته ما وی چې ستا سټوري څنګه ده څنګه سټوري چې تا نه دومره خلک تر سره مینه کوي څنګه ټیک ټاک ته رامخکې شوی یې زه خوراکې خبره ده چې شاید چې زه کله ټیک ټاک ته راتلم میډیا ته نو زه په ډېر سختو شرایطو کې افغانستان کې ګیر شوم چې کله زه ګیر شوم نو وروره جانه بیا د ما یو ملګری و په امریکا کې و هغه ته مې ټلیفون وکړ من پیسې خرچه مرچه راولېږه د ما وضعیت ډېر زوبل ده وروره ما ته خرچه راولېږه هغه راجګ شو ما ته $100 راولېږل $100 یې سره راولېږل بیا زه په فیسبوک کې لایف راتلم فیسبوک نه ده فیسبوک کې به لایف راتلم بله ورځ چا لیدله ما ته د تا په غږ کې ډېر اثر ده ته وایې ټیک ټاک ته راځه ټیک ټاک کې لایف راځه پوه شوې مینه وال دي پښتانه دي وروره ما ته په فیسبوک کې دنیا خلک ناست وایي ټیک ټاک ته راسه نور دی بچیانو رزق میزه خو به در روانې کور وړه موړه مثال یو شی بل شی د خلک راځي لږ مرسته د سره کوي پوه شوې خو خیر وروره ما ټیک ټاک ما څنګه جوړ کړم واضح درته جوړوم او هغه جنۍ ما ته اکاونټ خلاص کړ چې دا لایف راغلم ما اوله شپه مې کتل 500-600 نفر ناست دوله مې کتل 1000 بله 2000 ما ته معلومات نه کړي چې نفر چېرته ناست څه حساب ده څنګه چل ده نو د ما وضعیت دومره خراب و ما به د هګۍ خرڅولې هګۍ نه د چرګې هګۍ د چرګې هګۍ به مې خرڅولې نسوار مې پې اخیستل نو دومره د ما وضعیت خراب نو بیا د دې پښتنو وروڼو له برکت نه زه الحمدلله ښه سومه پښو ودرېدم جایدادونه مې دي بریډینګونه مې دي مارکیټونه مې دي الحمدلله 2-3 ګیمه مې غټ ګیمونه وکړل دا راسره ودرېدل ټول پښتانه ما سره ګیم کې ولاړو که خیال دې کړی یو ګیم کې ما خر راوستی زړه دې وی ما چېرته نه دي لیدلي ما ته هم میډیا راولېږئ ملګرو او یو ګیم کې ما خر راوستی زاهد سمي پېژنې زاهد سمي زاهد سمي سره ما پنشمنټ په خر و چې مثال که ما وبایل زه به په خره سپرېږم که ده وبایل دی به په خره سپرېږي نو هغه ده ګیم وبایل وتښتېده دی بیا وتښتېده وی تی وتښتېدو و دی وتښتېده سره له خره وتښتېده ای ته په فیسبوک باندې ویډیوګانې اچوه که نه په هغې باندې خو ډېر شي روپۍ میلاویږي ته فیسبوک نه ولیدل ته دغه شوي ولا زه نه پوهېږم پې قسم دی د فیسبوک باندې ډېر شي روپۍ جوړولی شي که ویډیوګانې ستا ویډیوګانې بیا ډېرې فني دي دا مطلب دي نو هغې باندې تا ته ډېر شي دغه راغستی شي خو زه پې پوهېږم نه دغلته چاته ووایه که نه چې پوه پې شي دغلته به درته دغه کړي وی پر چا باندې یقین مه کوه ته له امریکا نه راسه قطر ته ما لږ پوهې که دلته اوکې ته کم دغه کې اوسېږې زه قطر کې یم قطر او ته قطر کې ته له امریکا نه راسه دلته قطر ته ما پوهې که یو ورځ به درشمه پته نشته کله بلکې در به شمه سپینه سپوږمۍ دې پرېږدي نه زه دا نه پرېږدمه دا زما دغه دی لایف لاین دی که نه او که ته وغواړې ده ته طلاق ورکوی شي زه ورکولی شمه خو ورې که کنه یو پښتون وکړه دغه څه کوي دا مردګاو انګریز دې کړی د لور مې د ده نه ده د دې د وجې نشم دغه کولی زموږ په خپل کور کې داسې دغه یې دغه راځي چې مونږ اګري کېږو نه بلکې دا مینه مې ورسره ده که نه او څو ټیمه خوراک څنګه چل ده ګرځوي دی نه دی ګرځوي په کور کې ژوند څنګه ده څو بجې ویده کېږي څو بجې ویښېږي زه ما ګرځي په موټر کې مې ګرځي بوزي مې خوراک رالم دغه کوي علي راله بلکې دغه دی چې که نه جابې نه وس جابې بیا شو که ګاډې هرڅوي وسو نو ښه دی حالت دی دغه دی که نه دا انګریزان چې که نه د دوی ته پته نه چې مونږ چې که نه دا پښتني جنکۍ مونږ خو ډېر دغه یو سپایسي یو که نه چې مونږ ډېرې چغې وهو څنګه چغې وهي لایک دا هاون سره بیا مونږ ډېرې دغه کوو که نه ورانکارې تو ورانکاري ورسره کوې دې سره لایک دغه واله نه جس دغه دی اوس ورته څه وایي زه اوس پښتو رانهنګېرې شه دغه دی که نه زه ورسره مینه کوم بدتمیزي نه بدتمیزي نه دی جنگ جګړه دا مطلب مې دی
یعنې جنګ جګړه ته ډېره کوې د سره زه چغې ډېرې وم زه چې یم که نه زه وایم چې دی چې هره ورځ دی وي چې دی صحیح دی زه ورته یم نه ته غلط یې زه صحیح یم دا خبره سي دا د پښتون نښه ده که دا د پښتنې نښه ده دوسته پښتنه ښځه اکثره وایي چې زه صحیح یم او مېړه خراب ده